په کابل کې د دوستۍ کړکۍ په نامه د هغه چاپ شوي کتاب مخکتنه وشوه چې د چین پیژندنې په تړاو لیکل شوی دی. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې ډیرو علمي شخصیتونو، د پوهنتون استادانو، ټولنپوهانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د پوهنتون استاد او کره کتونکي عبداللطیف آرش د دوستۍ کړکۍ کتاب په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي او ویل چې داسې کتابونه کولی شي د افغانستان او د چین د خلکو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي او زیاته کړه دا چې چین د افغانستان نږدې ګاونډی هیواد دی، نو اړینه ده چې ټول افغانان د چین په اړه معلومات ولري. د چین په هکله دلته پوهاوی ډېر کم دی. دغه کتاب زه فکر کوم ښه پیلامه کیدی شي د چین پیژندنې په هکله او همدارنګه دغه پوهاوی په چین کې هم کم ده. که کتاب تاسې ولولئ هلته د کتاب لیکواله دا بحث کوي چې د چین په چین کې پښتو ژبې ویونکي او لوستونکي ډېر کم دي. یو شمیر علمي شخصیتونه د دوستۍ کړکۍ او دې ته ورته کتابونو لیکل یو ښه اقدام بولي او وایي چې موږ کولی شو د داسې کتابونو له لارې د چین پیژندنې او په هره برخه کې د چین د پرمختګونو په اړه معلومات ترلاسه کړو ترڅو موږ ته یوه ښه انګیزه راکړي. ځوانان دې ته وهڅول سي چې دوی خپل ګاونډی چین هغه وپیژني او په راتلونکي کې د دوی لیوالتیا زیاته کړي ترڅو په بېلابېلو برخو کې دوی چین ته ولاړ شي، هلته زده کړې وکړي، د هغوی یو پیغام دلته له ځانه سره راوړي او هغه د پرمختګ ځینې فرصتونه چې هلته وسته هغه دلته را انتقال سي. د دې ځای د خلکو د افغانستان د ولس پیغام د چین خلکو ته انتقال سي ترڅو دغه د خلکو ترمنځ اړیکې لا پسې پیاوړي سي او د خلکو ترمنځ اړیکې د دې سبب کیږي ترڅو د دولتونو ترمنځ د اړیکو په سیاسي، اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې لا پسې پیاوړي سي. دغه ډول کتابونه ډېر زیات ګټور دي. تر دې مخکې د افغانستان او چین په اړه داسې اثار ډېر کم موجود وو. البته لا هم ډېره زیات اړتیا ده چې دا تشه ډکه سي، اما دا یو هڅه ده، یو کوشش ده کوچنی. دا د دوستۍ کړکۍ کتاب که تاسو ولولئ نو تاسو باید چین په اړه له مختلف موضوعات سره اشنا سئ، د چینیانو د پرمختګ او هلته د هغوی تاریخ او حتی هغه چینایي اکاډمیسنان یا هغه چینایي سکالران چې هغوی په افغانستان کې پاتې شوي دي، خصوصا د ژبو ادبیاتو په برخه کې خدمتونه کړي، له دوی سره به اشنا سئ، نو ډېر زیات مهم دي. د یادولو وړ ده چې د دغه کتاب لیکوالان صفی الله ناصري او د چین میډیا ګروپ د پښتو څانګې خبریاله غوټۍ ده چې د اکسوس کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی ده. د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې ټولو ګډونوالو ته په پای کې هغه لنډ مستندونه هم وړاندې شول چې د چین میډیا ګروپ د کرونا وبا د مخنیوي په موخه له نورو هیوادونو سره د چین د مرستو او د بېوزلۍ د له منځه وړلو په تړاو جوړ کړي وو. عزت الله احمدزی، CMG کابل.